خان بابا پنجاب ته په داخلېدو پښتنو نه د پولیس کلیرنس سرټیفیکیټ غواړي. د دې په هکله تاسو څه وایي؟ بده مرغه ته وګوره دلته کې چې کوم پنجابیان دي، پنجابي ویونکي دي یا د پنجابي لهجې ویونکي دي، په دې کې اکثریت چې دی د اغلی دي، دوکباز دي، خیماران دي، دغه دي. او کلیرنس سرټیفیکیټ زموږ نه غواړي چې مونږ روزګار کوو، مونږ د روزګار خلک یو. بده مرغه زموږ د مشران د باچا خان غونده کې دا کورنیانی چې دي کنه، دا که د پنجاب نوکران نه وي، غلامان نه وي، نو دلته په دې پښتونخوا ته راتلو به یقین وساته چې دوی ته موږ په ویزه باندې د راتلو اجازت نه ورکولو. دا دومره غله دوکباز او دغه خلک دي. خو زموږ د پښتانه مشران چې دي نو دا نوکران دي، دا د هغوی چې دی نو هغه نوکران شوي دي او مونږ غلامان کړي یو. نو دوی د دې غلامۍ نه د راوتو دپاره زه بیا پښتنو ته وایم چې که تاسو چې دی نو غواړئ چې یاره هغه پرمختګ ومومئ، تاسو چې دی د خوشحالي ومومئ، تاسو چې دی نو دغه ومنئ، خپلواکي ومومئ، نو په جمع باندې په جار د زړه د خلاصه غږ پورته کوي چې دا پښتنه خاوره د پښتون قوم برخه ده، په دې اولنی حق د پښتو پښتون دی. یقین وساتئ دا غږ ستاسو د خودمختارۍ، ستاسو د پرمختګ، ستاسو د شتمنۍ او ستاسو د خپلواکۍ اولنی ګام دی.